وګړو ته په خارج کې دي مسافر دي لکه ما غوندې زړه له کومې مبارکي ورته وایم آیا دا ډېر د سختي جای دی چې زه په بل وطن کې یم خو بیا په دې ویاړم چې افغان یم ډاکټر رالی جګ صاحب السلام علیکم ټول ستړي مه شئ ډاکټر صاحب رالی راځه ډاکټر یسته جای ورک ستړي مه شئ ستړي مه شئ ټولو ته د اختر مبارکي ووایم د هر څه نه مخکې تر څو چې زه کېدم ټولو ته مبارکي ووایم ستړي مه شئ ستړي مه شئ ډاکټر صاحب ستړی مه شئ ستړي مه شئ ژوندي اوسئ کراري ده مننه ژوندي اوسئ سلامت اوسئ ډاکټر صاحب په خیر رالی سلامت اوسئ له خیره سره چیرې تشریف لري تشریف خو حال حاضر زه په بل ملک یم افغانان وروڼه باید له ما څخه کوم ګیله ونه کړي تاسې په دې باندې ښه متوجه سئ او دې ته ښه پام وکړئ چې زه نن ورځ لکه تاسو غوندې مسافر یم دا خبره خو به غلطه نه وي تاسو په نظر باندې یا بېشکه وته افغانستان دې له خیره سره پرېښولی ولاړې افغانستان خو ما غوښتې چې جوړ یې کړم خو د صالح صاحب ته معلوم و تا ته معلوم و که نه ما غوښتې چې افغانستان جوړ کړم خو نه یې پرېښودم بلکل امرالله صالح صاحب ته په دې کې څه نظریه لري ما صالح صاحب ته ویلي وه دا وطن دې خرابېدا نه دی طالبان زموږ وروڼه دي زما غېږه ورته خلاصه ده راسئ چې دا وطن په ګډه جوړ کړو ویې نه منله په دې کې دې ما څه ګناه ده سیاف محترمه ته صاحب ته ما ویلي دا ټول مشران دي د ولسي جرګې دي د ملت ما ټوله خبر کړي وه چې ګورئ راځئ یو لاس سو یو موټی سو دا وطن جوړ کړو دا وطن د خرابېدا نه دی افغانستان په منځنۍ اسیا کې اولین قدرت بهترینه جای دی خو نه چې پرېښودم دا خلکو څه ورسره وکړي جنرال صاحب دوستم صاحب څه څنګه په نظر څنګه ته چیرې دوستم صاحب هم راغلی د ترکیې ته افغانستان ټول وګړو ته په خارج کې دي مسافر دي لکه ما غوندې زړه له کومې مبارکي ورته وایم آیا دا ډېر د سختي جای دی چې زه په بل وطن کې یم خو بیا په دې ویاړم چې افغان یم دوستم صاحب هم د ترکیې راغلی دی دوستم خو ما وختي ویلو دوستم به وشړي کارونه دوستم عبدالله را خراب کرد اما صالح صاحب کار خراب کرد صالح صاحب ته ما ورته ویلم له ما سره یو ساعت یو موټی څوک اتي مو څوک نشي ماتولی ویې نه منله هغه دې نه دي اورېدلي وایي لکه ونه زه محتم په خپل مکان یم که خزان را باندې راځي که بهار وي